د شهید قصیده د سپیڅلي عشق رازونه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هیڅ یو ګناه چې مرتکب د اخروي عذاب د مخه د عاجل دنیوي عذاب مستحق دی لدی بل نشته چې څوک د یو چا په حقوقو تیری وکړي خپلوانو سره خپلوي پرېږدي له یو چا سره خیانت وکړي او درواغ ووایي او هغه نیک کار چې د آخرت له ثوابونو د مخه د عاجل دنیوي اجر او ثواب ډیر مستحق دی خپلوي پالل دي تر دې چې امکان لري د کورنۍ غړي که څه هم ګناهګار وي خو د خپلوي د پاللو له امله یې په ځان او مال کې الله جل جلاله برکت اچوي دا حدیث ابي داود روایت کړی دی بل مشر بل دیوا بخاری زرین بابا دین دنیا د اسلامي خپرونو لړۍ څومره ښایسته او څومره ښکلې دلته اوس بڼې مشوي هیلې نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى د پښتو تلویزیون د دارالابتا د خپرونې درنو قدرمنو عزتمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته الله جل جلاله دې وکړي چې روغ او جوړ وي او له موږ سره تر خپرونې تر پایه پورې را سره ملتیا وکړئ خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ السلام علیکم الو وعلیکم السلام مولوی صاحب جوړې مهرباني څوک له کوم ځای داود د باغلان داود صاحب مهرباني له باغلان مولوی صاحب چې یا غنم واخلي یا وریجې مقصد دا وساتي وایي چې قیمت چې دا خرڅوم دا څه رقم کېږي یعنې د قیمتي لپاره یې وساتي او بل چې وایي څلوېښت شپې پوره چې بیا خرڅوم څلوېښتي ورکوم دا څه رقم ګناه لري ثواب لري څه رقم ښه مننه بله پوښتنه لرئ نه خیر وکړي مولوي صاحب خدای پامان په مخه یې ښه الله دې عزتمند که خیر شي ښه یو محترم ورور دولت صاحب پوښتنه کړې ده وایي که یو څوک سپین ږیری هم وي بیا هم ګناه کوي او لمونځ هم نه کوي نو څنګه ده محترمو د یو چا په ږیره کې چې سپین هم ولګېږي تر دې وخته هم چې یو څوک اصلاح نشي رښتیا هم چې ډېره د خفګان خبره ده رحمان بابا وایي که نه وایي السلام علیکم السلام علیکم مولوی صاحب جوړ په خیر وعلیکم خیر جوړې په خیر شکر د مولوی صاحب زه تخار ولایت د اشکمیش ولسوالۍ د شمعانو کلي نه خبرې کوم نوم دې راته ووایه معلم زلمی معلم صاحب مکمل وکړئ زلمی صاحب
مولوي صاحب سوال مې درلوده چې مثال یو نفر وي چې یو ځای ته لاړ شي خدای ښکار کوي او یا غیر د ښکار نه یو مرغه ونیسي یا لټونکی چې دا هغه مرغه هېڅ ونه پېژني چې دا یعنې دغه غوښه حلاله ده که حرامه یعنې څه علایمې دي چې یو سړی باید یو مرغه وپېژني چې دې غوښه باید وخوړل شي یا ونه خوړل شي. بله پوښتنه لرې معلم صاحب محترم؟ بس مولوي صاحب همدا پوښتنه او داسې وضاحت ورکړي چې هر سړی په دې پوه شي چې دا به سره مننه عزتمند سي خیر نو هغه رحمان بابا وایي که نه وایي توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شه نه بالغ. نو بعضې خلک رښتیا هم دا د یو چا د بدبختي او د جهنمیتوب ستره علامه ده ځکه رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې السلام علیکم مهرباني وعلیکم السلام مهرباني څوک له کوم ځای مهرباني تاسو له موږ سره وصلې پوښتنه وکړئ. څنګه شوی په خیر مولوي صاحب؟ الله دې ونازوه مهرباني. پوښتنه مې دا د مولوي صاحب په افغانستان کې چې د جنسي تیاری کېږي آیا دا حکومت کوم نظر نه ورته لري چې د رنګ بدري دا یې مو ورته زنان زناج په خارج کې په پښتو زه د پوهېږي دی رنګ بد کړی دی آیا دا دې یا سزا ورکړي یا دې ور پر بل کړي آیا دا کومه کیسه ده چې دلته دوی دا مثال وایي چې یا جنسي تیاری دی یا ها دی یا دا دی د دروي کال والکان دي ځان دې جنسي تیاری پر کوي زما نوم قیم دی دا خبره باید چې ستره شي حکومت کوشش وکړي. نوم دې څه شي دا ماما که کوم دې خبرې کولې؟ نوم یې عبدالقیوم دې نوم دی صحیح. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې کسان دي چې د قیامت په ورځ به الله جل جلاله هغوی ته هم نه ګوري او خبرې به هم ورسره ونه کړي. یو له هغو درې کسانو نه هغه څوک دی چې د هغه ګیره هم سپینوي بیا هم ګناه کوي او خدای ته د هغه توجه نه راګرځي. په مجموع کې هر هغه څوک چې د مسلمانۍ دعوه کوي و د ایمان دعوه کوي منځ نه کوي په دې پوهیږي هم نو بیا فقط کفر ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتوا ده چې څوک قصدن منځ پرېږدي او نه کوي د مسلمان او د کافر په منځ کې څه شي ده هغه فرق او توفیر چې ده هغه په مانځه سره ده. السلام علیکم. السلام علیکم مولوي صاحب محترم جوړید خیر. مهرباني څوک له کوم ځای؟ عبدالمطلب د جوزجان. عبدالمطلب صاحب مهرباني. مولوي صاحب دوه درې ورځې زه ستاسو سره زنګ وم مقصد شاید نامه وپېژنم. زه په جوزجان کې د انکشافي شورا معاون یم د شبرغان د ساتو ولسوالۍ په ساتو کې. نو بیا موږ دغه پروژې کارو یا سړک جوړو یا پلچک جوړو یا خلکو ته غنم ویشي په دې حسابو کې خو دغه نشته کوم دغه نه شي مفتاینده په هغې دنیا نو ښه سمه ده مننه عزتمند په دې ګناهکاره صحیح شو په مخه ښه. نو دا ډېره د عیب خبره ده چې یو چا ګیره هم سپینه وي د هغه بیا د پښتانه او مسلمان لباس یې هم اغوستی وي او بیا هغه مونځ نه کوي او په داسې حال کې چې هغه د مسلمانانو په کلي او منطقه کې اوسېږي. نو مسلمانانو ته پکار ده چې هغه سره له اول خوا موالات او مړی ژوندی چې موږ تاسې ورته هغه ورسره بند کړي که بیا هم نه ترې کېدله داسې ټکول یې پکار دي چې په ډډه کې ټولې سپږې مړې سي او دا یې بېرته تر څو پورې اسلام ته رجوع وکړي او که د وخت حاکم او حکومت موجود وي باید داسې څوک بندي کړلی سي او کلکه سنګینه سزا ورکولی شي تر څو هغه کامل د اسلام په طرف راوګرځي او هغه اسلامي حدود چې ده مات کړي دي بیا له هغو حدودو نه ونه وځي. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر مهرباني الله خوشحال کړي.
ژوندی اوسه. جناب مولوي صاحب زه شفیق خبرې کوم د کابل نه. یو سوال مې درلوده تاسو پرې مطرح کړم. مهرباني. جناب مولوي صاحب سوال داسې و اول چې آیا تلویزیون ته کتل د اسلام لحاظه جواز لري؟ آیا دا یو تصویر دی که نه؟ او بله موضوع دا چې هر هغه کسان چې فرضاً په پیر باندې اعتقاد لري، مرید وي د پیر، د هغه پسې اقتدا کول لازم دي که نه؟ هغه د امامت جواز لري که نه لري؟ څه مطلب؟ پوه نه شوم. د دوه سوال یې بیا وکړه. لکه ځینې خلک دي مولوي صاحب چې هغه حساب پیر باندې عقیده لري، پیر پرسته وي که نه؟ لکه او د پیر مریدان وي دوی داسې کسانو پسې اقتدا کول پکار ده که نه؟ آیا مونځ پسې کېږي که نه؟ بله پوښتنه لرئ؟ نه ژوندی اوس مولوي صاحب. مخه ښه صاحب، مهرباني. نو خدای دې وکړي چې زموږ سپین ږیري او تورږیري ټول د خدای والا وګرځېږي او د جنت والا وګرځېږي. نو څوک چې د داسې خلکو خپلو خپلوان وي باید هغوی ته دعا وکړي چې خدای صالح کړي، او که په دعا ونه صالح کېدل بیا هم وایم چې داسې ډبول پکار دي چې په ډډه کې ټولې سپکې مړې شي، او که هغسې هم نه کېده نو د وخت حاکم او حکومت ته د هغه دنده وظیفه ده چې هغه بندي کړلی شي او هغه ته جزا ورکولی شي. تر څو هغه د خپل بد عمل سزا وګوري او بیا په آینده کې داسې کار ونه کړي. نو د لمونځ خو د الله جل جلاله لپاره یوازینی د الله جل د خوشحالۍ او د الله جل د رضا لاره ده. نو چې په دا نن سبا وخت کې خو لمانځنه بل سره پاتې هم نه دي، ځکه موږ مسلمانان هغه اکثره مسلمانان داسې وس نه لري چې هغه زکات ورکړي. نو چې زکات هم نشي ورکولی هغه وس هم نه لري، جهاد هم نشي کولی هغه وس هم نه لري، او صاحبه حج هم وس نه لري. نو د یو منځګټی در پاتې ده چې د غم نه کوي، نو بیا خو د لعنت په داسې وي که ږیره یې سپینه وي او که توره وي چې قصدن دا کار کوي، نو دا د خدای ډېر لوی ملعون بنده ده. ښه، دویمه پوښتنه جاوید صاحب کړې که یو څوک قرضداره وي توان ونه لري او په زړه کې وي خو ناوسه وي، ګناه لري که نه؟ نه محترمه وروره، د شریعت او د اسلام دین او د شریعت هغه نرمښت تر دې حده پورې ده چې د اسلام دین وایي که په چا باندې قرض او په زړه کې دا وایي چې زه به دا قرضه پرې کوم، نو الله جل جلاله له هغه سره نصرت کوي او د هغه دپاره د قرض د خلاصولو دپاره اسباب ورته برابروي. نو دا د الله جل لطف او مرحمت په مسلمان باندې مشکل نشته پکې، بس همدغه نیت له لاسه ورنه کوي، الله به هم قرض خلاص کړي. السلام علیکم. بله سلام علیکم. وعلیکم. څوک له کوم دي؟